نن سبا زمونږ پرې دور کې چې څوک هم د دینداره خلکو په خرابېدو خوشحالېږي دی دې په ځان ویرېږي. لکه یو سړی دینداره دی، الله والا دی، عالم دی، عابد دی یا زاهد دی، خو دینداره الله والا سړی دی، او په ده مصیبت راشي او دی خراب شي او دی کمزوری شي او ته پې خوشحالېږي په زړه کې، نو په ځان ویرېږه. په ځان بیا ویرېږه چې ته د الله د دوستانو په خرابېدو خوشحالېږي، نو واضح ده. مو خدا ووی یا الله د الله دې دوستانو له ښه ډېره ورکه او څه به یې ورکه او د ځان هم پروا نه وي، خو موږ وایو چې د دیندار او د الله والا زموږ نه مخکې شوي. ولې د الله دوست دی؟ نو چې د الله دوست دی زموږ پې هر څه پیرزو دي. ګوره په دې دنیا کې چې د عزتمن سړي خواله د ده د دوست لاړ شي که نه، د دوست یا هغه څوک چې د دوست سره محبت وي او د هغه دوست لاړ شي، نو دی د هغه هم دومره قدر کوي څومره چې د هغه دوست کې یا چا سره چې محبت وي. نو چې زمونږ د الله سره محبت دی، نو بیا محبت دی د هر هغه چا سره چې د الله سره محبت دی. زمونږ چې د دې مؤمنانو سره طبیعت لګي د دې دیندارو خلکو سره، خو په دې هم لګي چې د الله سره طبیعت لګي. نو چې د الله سره نه لګي، نو دې خو انسانان په لارو کوڅو کې ډېر شی ګرځي. نو دا د یېرې خبره ده.